السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ بوی. ملګرو زمونږ نننۍ ویډیو چې د هغه د امازون سیلر سپورټ ټیم په باره کې ده. که موږ سره په امازون کې څه مشکل سره مخامخ شو، مثال یا زمونږ اوډر نه رسیږي کسټمر ته، یا زمونږ اکاونټ کار نه کوي، یا زمونږ چې کوم لیسټینګ د هغه کار نه کوي، که دغه ټوله مشکلاتو سره مونږ مخامخ کیږو، نو مونږ به د امازون سیلر سپورټ ټیم چې د هغې سره به مونږ څنګه رابطه کوو. نو زمونږ ویډیو نننۍ ویډیو چې د هغه د دې په باره کې ده. نو دیغه ډیر اسانه طریقه ده، لږه نه ډیر اسانه طریقه ده، هیڅ مه خفه کیږئ. نو اینه مخکې به تاسو ډیر ځلې کوشش کړی وي چې تاسو په ګوګل کې لیکلی وي چې امازون سیلر مطلب تاسو به داسې لیکلی چې امازون چې کوم سیلر سپورټ ټیم کنټیکټ نمبر به دلته به تاسو داسې لیکلی، ځکه چې کوم نوه سیلر وي هغه چې کله امازون ته راشي که هغې سره څه مشکل وي، نو هغه که غواړي چې د امازون سیلر سپورټ سره خبرې وکړي، نو هغه په ګوګل کې دلته د امازون سیلر کنټیکټ نمبر سرچ کوي. دا ډیره غلطه خبره ده، نو دا غلطي بیا مه تکراروئ. دې ویډیو نه بعد دا ویډیو چې کله تاسو وګورئ نو په هر څه به پوه شئ. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ او تاسو ملګرو سره شیر کړئ. نو هیڅ کله هم د امازون سیلر سپورټ ټیم چې کوم دی د هغې نمبر په ګوګل کې مه سرچ کوئ یا مه لیکئ. دلته تاسو ته نمبر نه میلاویږي. دلته که تاسو هوا هم لیکئ نو دلته به تاسو ته نمبر نشي میلاو. دلته به اوس وګوره، دلته تاسو ته نمبر نه میلاویږي په ګوګل باندې. کله هم چې تاسو سره څه مشکل وي نو کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم دا طریقه تاسو اختیار کړئ، نو انشاءالله هر څه به حل شي. په 4 سکندو کې د ننه به تاسو مشکل حل شي. نو زو ملګرو چې مونږ به څنګه د امازون سیلر سپورټ ټیم چې د هغې سره به مونږ څنګه رابطه کوو، نو لاړ به شي تاسو خپل د امازون اکاونټ ته. دا اوس وګوره، دا د مونږ د امازون سیلر اکاونټ ډیشبورډ دی. نو دلته اوس مثال ما سره څه مشکل دی، زما لیسټینګ کې څه مشکل دی، زما لیسټینګ دلته ښیي نه، یا زما اوډر چې کوم نه دلته یې نه ښیي، نو دغه مشکل به څنګه حل کوم. نو لاړ به شي لاندې دا وګوره، هیلپ چې کوم لاندې هیلپ د چپي طرف ته دې باندې به کلیک وکړئ. هیلپ مطلب کومک دې باندې چې کله کلیک وکړو نو دلته به یو ډیشبورډ کولاو شي. دلته اوس تاسو کتلی شئ determine why a listing is not displayed. دلته اوس داسې چې ستاسو کوم لیسټینګ ده، تا سره چې کوم سامان تا لیست کړی ده هغه ول چې نه ښیي، هغه مشکل به ته دلته به کوم پروډکټ چې نه ښیي هغه پروډکټ ایسن به دلته ته سرچ کې، نو تا ته به دلته بیا مشکلات وښیي چې ستا په پروډکټ کې څه مشکلات ده. خو بهرحال دا خبره چې کوم دی دا دلته ضرورت نشته. موږ چې کوم مشکلات د هغه به لاندې راشي ته دلته دا وګوره. دلته که ته غواړې چې دې باندې پوه شې چې تا لیسټینګ ولې نه ښیي او ستا چې کوم بلک کې د سامان لیست کړی د هغه کې څه مشکل وي، دلته ټول ته دلته کتلی شي. خو دې ته ضرورت نشته. لنډ به تاسو لاړ شئ کوز. دا وګوره دلته ته 3 آپشن دي، سیلر فورمز، نیډ مور هیلپ، کیس لوج. نو اول دلته دا وګوره دغه چې کیس لوج کوم ده، دلته چې کوم کیسز چې کوم کمپنیونه یا کوم شکایتونه تا چې کړي هغه به دلته ټول تا ته ښایي. د لونچ نه وګوره دا باندې چې کله کلیک وکړې دلته به ټول تا ته وښایي. خو مونږ اوس چونکې شکایت کوو کوم هغه ته امازون ته، نو هغه به څنګه کوو، هغه به تا لاړ شي. دا وګوره نیډ مور هیلپ د کنټیکټ اس نه باندې کلیک وکړې نو دلته به تا ته اوس راشي سیلینګ آن امازون. دا وګوره مثال تاسو سره په کسټمر اینډ اوډرز کې څه مشکلات دي، ویر از مای منی زما روپۍ کومه دي، او امازون ایزی شپ اوډر کې څه مشکلات دي، یا فلفلمنٹ بای امازون کې تا اکاونټ کې څه مشکلات دي، ټول به دلته تا ګوري چې تا سره څه مشکلات دي هغه به ټول دلته ته وګورې. دا وګوره ټول دلته ستا ټیکس کې څه مشکلات وي، ستا اکاونټ کې څه مشکلات وي. اوس مثال زه ورته وایم چې ما سره ایزی شپ کې څه مشکلات دي، اوډر کې ایزی شپ باندې به کلیک وکړم. دلته به اوس یو بل دا وګوره سلیکټ لینګویج فرام د ډراپ ډاون لیسټ. دلته ته لینګویج سلیکټ کړئ، کوم لینګویج کې ته شکایت کوئ یا کوم لینګویج ته غواړې. زه ورته وایم زه انګلیش کې. نو دلته اوس وګوره شورټ ډسکرپشن، دلته به ته خپل هیډینګ ولیکې چې ستا څه مشکلات دي. مثال دلته که نور څه هم لیکې څه لیکلی شي. مثال زما ایزی شپ کوم چې اوډر ده هغه کسټمر ته اوس پورې نه ده رسېدلی، ولې نه ده رسېدلی دلته به ته لیکې، دلته دا ولیکې ته مشکل. اوس دلته چې کومه ده پلیز ډسکرایب یور ایشو، دلته به ته خپل چې کوم تا سره مشکل دی هغه به ټول دلته ته ولیکې. دلته به ته ولیکې چې زما اوډر چې کوم ده زما اوډر نمبر ده او دلته به اوډر آی ډي ولیکې. او لاندې بیا ولیکئ چې زما کوم اوډر ده دا مې امازون ته ورکړی و په دا تاریخ، او دا پروډکټ زما اوډر چې کوم ده دا
که کسټمر ته تر اوسه نه ده رسېدله ولې نه ده رسېدله نو دا به ټول دلته ته ولیکې او لاندې به خپل ایمیل بیا ولیکې چې کوم ایمیل ته ته جواب درکوي که غواړې چې ایمیل چینج کولی هم شي خو دا وګوره اوس سینډ دا باندې به کلیک وکړي او امازون ته به ستا کمپلین یا شکایت ورسیږي نو هغه به د 4 غنټو کې د نه به تا ته به جواب درکړي څه مشکلات دي نو دا ډېره لنډه طریقه د امازون په باره کې چې موږ به څنګه د امازون سره رابطه کوو نو دلته تاسو ټول مشکلات دلته تاسو کتلی شئ تاسو سره څه مشکلات وي نو هغه باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو خپل مشکلات بیا ورته ولیکئ نو امازون به تاسو ته بیا جواب کله کله هم غنټه کې جواب درکړي کله 2 غنټو کې کله 3 غنټو کې نو دا هغه ته بیا تا خپل صبر وکړه نو خدای ته وکړي چې پوه شوي وای نو که پوه شوي نه الله مو پوهېږه نور مزه نشم پوهولی مع السلام